بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګرانو کتونکو او اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو زمونږ نن ورځې په عموم کې پنځم لیکچر دی او ډاکټر صاحبانو کلاسیفیکیشن اف ډرګز اکارډینګ ټو دیئر اکشنز دغه موضوع چې موږ شروع کړې وه ډاکټر صاحبانو، یعنی د درملو د تاثیر په اساس باندې د درملو طبقه بندي. نو د دې ټاپک چې موږ شروع کړی اکثر تقریبا موږ په یو لیکچر کې ولس ویلو، ولس په بل لیکچر کې ویلو. نن ډاکټر صاحبانو تاسو ته یعنی دوه لیکچر په دې ټاپک کې موږ شوي دي. په همدې ټاپک کې زموږ دریم لیکچر دی نن او البته څلورم هم جوړیږي. نو ډاکټر صاحبانو زموږ په همدې موضوع کې دریم لیکچر او په عموم کې پنځم درس دی. ډاکټر صاحبانو نن پاتې برخه دی وایو astringents. ډاکټر صاحبانو astringent څه شته وایي ډاکټر صاحبانو؟ astringent ډاکټر صاحبانو هغه کیمیاوي مواد یا هغه درمل چې ډاکټر صاحبانو هغه د انساجو د تقلص سبب شي په بدن کې، انساجو ټیشو ته باډي ټیشو ته تقلص ورکړي. او ډاکټر صاحبانو دغه باډي ټیشو ته چې کله تقلص ورکوي د دې د راغونجېدلو سبب شي. دې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ astringent وایي ډاکټر صاحبانو. اکثره ډاکټر صاحبانو دا په لابراتوارونو کې ډېر کارول کېږي، معمولا کلینیکل استعمال ډاکټر صاحبانو د دې کم دی. ډاکټر صاحبانو اکثره دا په دانو کې کارول کېږي، د میوکس ممبران کې کارول کېږي. ډاکټر صاحبانو د خولې په مخاطي غشاګانو په ناروغیو کې کارول کېږي ترڅو تقلص وکړي ډاکټر صاحبانو او هغه خپل افرازات شي کې خارج کړي او یا خپل افرازات کم کړي ډاکټر صاحبانو. په دې خاطر باندې astringent درمل یا کیمیاوي مواد څنګه کې کارول کېږي، یعنی دا ډاکټر صاحبانو باډي ټیشو ته د بدن انساجو ته تقلص ورکوي. انساج ډاکټر صاحبانو شرنجن کوي، شرینګینګ ورکوي، شرینګینګ غونجي تقلص ورکوي. ډاکټر صاحبانو لکه کومه دوا ده لکه کلامین لوشن او ویچ هازل، دا ډاکټر صاحبانو د دې مثالونه شو. دویم ډاکټر صاحبانو ډیورټیک دواګانې دي. ډیورټیک معنا ډاکټر صاحبانو ډرګز ویچ کاز ډیورسس، یعنی هغه درمل ډاکټر صاحبانو چې په بدن کې په ادرارو په جوړښت او حجم کې زیاتوالی رامنځته کړي. یعنی که ساده ژبه باندې ووایو ډاکټر صاحبانو هغه درمل چې د بدن څخه د ادرارو خارجېدل زیات کړي، یعنی ډېر ادرار ګرده کې جوړ کړي او ډېر ادرار څنګه کړي وباسي د بدن نه. دغه درمل ډاکټر صاحبانو موږ تاسې ډیورټیک ډرګز وایو. ډیورټیک معنا ډیورسس، هغه درمل چې ډیورسس کوي. نو ډیورسس ته وایي د ادرارو خارجېدلو ته ډاکټر صاحبانو. نو هغه درمل چې د بدن څخه ادرار ډیر خارجوي دغه درمل ته ډاکټر صاحبانو ډیورسس وایي. ښه نو ډاکټر صاحبانو کله دا کار په کار دی چې موږ یې وکړو؟ یعنی داسې به کوم حالت راځي چې یو انسان یو ډاکټر په خپله یو ناروغ څخه ادرار مجبور شي چې ادرار ورته ډېر کړي که نه، بدن یې ډېر ادرار وباسي. نو ډاکټر صاحب هغه د لوړ فشار حالت دی، پلمونري ایډیما حالت دی. ډاکټر صاحبانو هارټ فیلر کې چې کله ایډیما راځي داسې حالتونو کې ډاکټر صاحبانو ډاکټر مجبور دی چې ناروغ ته داسې درمل ورکړي چې بیرته په بدن کې مایع راکم شي، مایعات راکم شي، د بلډ والیم راکم شي. نو د وینې مقدار او حجم او مایعات به هغه وخت راکمیږي چې ته کله ادرار زیات کړي که نه بهر ته. نو چې بهر ته ادرار وتل زیات شي ډاکټر صاحب په بدن کې مایعات کم شي. نو دغه حالتونه کوم کوم شو ډاکټر صاحبانو؟ ډېرې حالات دي، مثلا لوړ فشار. لوړ فشار کې یا بدن رګونه تنګ شوي فشار لوړ شوی دی او یا په بدن کې مایعات زیات شوي دي فشار لوړ شوی. نو بنا موږ څه وکړو؟ موږ او تاسې باید دیو ته ډیورټیک ډرګ ورکړو که نه، ډیورټیک ډرګس ورکړو، یعنی داسې درمل ورکړو چې د بدن نه ادرار یا تشو باولو خارجېدل ډېر کړي ډاکټر صاحبانو. لکه داسې کومه دوا لکه هایډروکلورتیازاید، اسیټازولاماید او ډاکټر صاحبانو کاربونیک انهایډریز دواګانې، داسې نور دواګانې ډېرې د دواګانې ډاکټر صاحبانو چې دا د بدن څخه د ادرارو خارجېدل زیاتوي. لکه لازکس دوا چې تاسې پېژنئ ډېره مشهوره دوا ډاکټر صاحبانو، که لازکس، فروساماید، بومیتاناید دغه دواګانې ډاکټر صاحبانو هغه دواګانې چې دوی ډاکټر صاحبانو ادرار زیاتوي. لکه سپایرین لیکټون، پوتاشیم د کورنۍ کې چې ده که نه، نو دغه دواګانې شوې، مثلا دا اضافي نومونه شو. نو دغه ټولې دواګانې ډاکټر صاحبانو ډیورټیک دواګانې، یعنې د بدن څخه تش ادرار تشې بولې زیاتې خارجوي او په نتیجه کې ډاکټر صاحب چې ډېر ادرار د بدن څخه خارج شي
نو په نتیجه کې په بدن کې مایعات کمیږي بلډ والیم کمیږي او فشار بیرته نارمل کیږي همدا علت دی ډاکټر چې لوړ فشار ناروغ ته تاسو یو لازم څه کوي نو په 15 منټو کې دنه هغه ته تشې بول ورځي کنه مثانه ډکیږي ځکه چې تشې بول ډېرې کنه او ډاکټر صاحب څه کوي فشار بیرته ښکته شي دریم نمبر کې ډاکټر صاحبانو ډیټرجنټ ډاکټر صاحبانو ټول هغه کیمیاوي مواد ته ویل کیږي چې هغه باندې کلینینګ کیږي صفایي ټول هغه کیمیاوي مواد ټول هغه درمل چې هغه ډاکټر صاحبانو د صفایي لپاره کارول کیږي او په هغه باندې ډاکټر صاحبانو صفایي کیږي دغه ته ډیټرجنټ ویل کیږي مثلا کور کې ډاکټر صاحبانو زنانه سامان لوښي وینځي خوراک څښاک لوښي وینځي ډاکټر صاحب داسې فرض کا لباس وینځي په هغه کې پاوډر کاروي کنه پاوډر شامپوګانې کاروي دا ټول ډیټرجنټ دي ټول د شی وایي ډاکټر صاحب ډیټرجنټ نو ډاکټر صاحب پاوډر شو او بل ډاکټر صاحب ډیلوټ سولوشن شو دغه پاوډر د بوتل کې چې دغه دي دا شامپوګانې ډاکټر صاحبانو ډیلوټ سولوشن او همدارنګه ډاکټر صاحبانو پاوډرونه چې دا پاوډر چې دي نو دا ټول ډاکټر صاحبانو پس کې راځي دا ټول ډیټرجنټ دي ډیټرجنټ هغه درمل هغه کیمیاوي مواد چې هغه ډاکټر صاحب د صفایي لپاره کارول کیږي او صفایي منځته راوړي دغه ته ډاکټر صاحبانو ډیټرجنټ وایي کترتکس ډاکټر صاحبانو کترتکس ډاکټر صاحبانو ټول هغه درمل چې هغه ډاکټر صاحبانو اسهال لمنځته کوي او د کولمو حرکات زیاتوي همدارنګه ډاکټر صاحبانو غایطه نرموالی ورکوي ډاکټر صاحب دغه درمل ته کترتکس وایي کترتکس ډاکټر صاحبانو هغه درمل چې هغه اسهال لمنځته کوي دغه ډاکټر صاحبانو ته کترتکس وایي دې ته کله کله د لګزاټیف کلمه هم کارول کیږي څه شي کلمه دویم نوم چې دی لګزاټیف کله کله ورته ډاکټر صاحبانو انټي کانسټیپیشن درمل کاروي انټي کانسټیپیشن قبضیت ضد درمل ډاکټر صاحبانو کترتکس ټول هغه درمل چې ډاکټر صاحبانو دا اسهال لمنځته کوي دغه درمل ته کترتکس وایو مثلا ډاکټر صاحب سالبیټول دا مګنیزیم سیټریټ او داسې نور درمل ډاکټر صاحبانو بل ډاکټر صاحبانو ډایجسټانټ ډاکټر صاحبانو ډایجسشن کنه ډایجسشن څه ته وایي هضم ته وایي نو ډایجسټانټ هغه دواګانې چې په بدن کې هاضمیت رامنځته کوي ښه هضم رامنځته کوي هضم جوړوي د انسان دغه درمل چې په بدن کې هاضمیت رامنځته کوي ښه هضم منځته راوړي دغه درمل ته ډاکټر ډایجسټانټ وایي نو هغه درمل چې په بدن کې د هاضمیت سبب کیږي او ښه هضم رامنځته کوي د دې درمل ډاکټر ډایجسټانټ درمل وایي نو ډاکټر صاحبانو په دې کې لکه کومه درمل مثلا انزایمونه دي دغه انزایمونه ډاکټر صاحبانو کله کله په بدن کې کمیږي چې د انزایم لکه پیپسین پانکریاتین دا اوس انزایمونه ډاکټر صاحب که دا انزایمونه کم شي په بدن کې دا ګوره د هضم دپاره دا انزایمونه ضرور دي په بدن کې نو که چېرته دا انزایمونه کم شي نو بیا به هضم صحیح د انسان نه نو دغه انزایمونه بیا بهر نه ډاکټر صاحب د درملو په شکل انسان ته ورکول کېږي او هضم کې مرسته کوي مثلا معده کې په خپل سیل دي هایدروکلوریک اسید دا اوس د معدې خپل تیزاب دي کنه دا چی لپاره دي خو همدا هضم رامنځته کوي کنه نو په خپله دا هایدروکلوریک اسید ډاکټر صاحب یو درمل دی دا یو تیزاب دی ډاکټر صاحب چې دا په خپله څه شی کوي هضم کې رول لري هضم کې مرسته کوي نو ډاکټر صاحبانو زموږ ستاسې لومړی کلیپ هم پام دی پاتې برخه باندې ډاکټر صاحب یو بل کلیپ جوړو خوښ آباد او سوکاله ژوند ولرئ